سلام ګرانو دوستانو، دنیا په هر کونج کې چې اوسېږئ خوشحاله او آرامه اوسئ. په دې ویډیو کې یو مزهداره نسخه درښیم چې څنګه کولی شو له تازه ماهیو نه بې مثاله خواړه جوړ کړو. د مصالې لپاره یې تور مرچ، سره مرچ، د وچې هوږې پوډر، دڼیا، تازه هوږه او د ضرورت په اندازه باندې مالګې ته اړتیا لرو. لیمو هم پکې واچوئ د بوی له منځه وړلو او ذایقې ورکولو لپاره. لږ ذره به اوبه ور واچوئ چې مساله لمده سي. اول ماهي ښه پاک ومینځئ، بیا پرې مساله وموښئ او د 1 ساعت لپاره یې پرېږدئ چې اخته سي. دغه رقم به د ماهي په دواړو خواوو اوړه واچوئ د دې لپاره چې پخېدلو په وخت کې تبۍ پورې ونه نښلي. اول غوړي ښه ګرم کړئ، بیا ماهي ور اضافه کړئ، په متوسطه حرارت یې پرېږدئ چې پاخه سي. یوه خوا یې چې پخه سوه په بله خوا یې واړوئ چې دواړه خواوې یې پخې سي. که مو ویډیو خوښه سوې وي دوستانو نو هیله کوم د سبسکرایب بټن کېکاږئ، ویډیو لایک کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ.